د دماغو هغه طاقت چې چیرې 4 یا 5% کسانو ته علم وي، نورو 95 او 96% کسان د دماغو دغه اندرونی ذهني طاقت نه محروم او لا علم وي. که چرته موږ ته دا معلومه سي، موږ دا وپېژنو چې الله تعالی د موږ په جسم چې اندرونی چوره زورور هارمونز پیدا کړي دي، چوره غټ طاقت یې شی ده، چور نه موږ چې نه چوره ذهني طاقت ته، نو دا ذهني طاقت دا زورور هارمونز موږ یو د ناعلاج مرض دپاره هم استعمالولی سو. او داسې سری دی چې په دغو هارمونز باندې دغو اندرونی سب کانسیشن مایند په طاقت سره ډیرو خلکو خپل هغه ناعلاج مرض چې ډاکټرانو ناعلاج کړي دي او دو بیا علاج ممکن کړی ده په خپل طاقت سره، دوایی نه بغیر. او دا رښتیا دی، انسان چې په چیشي باندې چوره زیات یقین ولري، هغه شاید سره هغه قسم ته نتیجې هم راوځي. که دا یوه دومره بیماري په جسم چې نه دومره غټه وګڼي، نو یقینا چې هغه بیماري دومره غټ وجود ولري. او داسې بیماري چې ډېره غټه بیماري، کینسر غوندې بیماریګانې خلکو د خپل زورور هارمونز په تر باندې ختم کړي دي. په 1881 چې مورس ګوډمین چې کله هوایي جهاز حادثه ورته پیښ استله، بېهوشي حالاتو چې دی کله اسپتال ته راوړلی او اسپتال چې دی کله په هوش راغلی، نو د وجود اعضا هم کار نه کولی، ساه یې هم خپله نسله اخیسته، سپینل کارډ یې ماتو، دا غړی هډوکی یې ماتو، حتی چې د صرف یو سترګې او غوږو کار کولی، نور وجود اعضا کار نه کولی. او په درجنو مخ ډاکټرانو داسې ورته وویل چې دی به کله هاشه نه سي. مقصد که دی ساه اخلي هغه به په ماشین باندې اخلي، که خوراک هم کوي هغه به ټیوب په ذریعه باندې ماشین په ذریعه باندې ته ورکېږي، لاس او پښې دا خو پرېږده چې دی خپله خوږوي. نو بهتره به یې دا وي، ډاکټران دا ورته وایي چې بهتره به یې دا وي چې ده ته مرګ په دغه حالت چې دی سي، مرګ به یې د ژوند نه ډېر شي، ځکه چې دا انسان دپاره ډېر غټ پرابلم وي که نه، چې دی پښې نسي کوږولی، لاس نسي کوږولی، خوراک یې په ماشین سي، ساه یې په ماشین سي، نو دا دپاره خو غټ مشکل ده که نه. نو ډاکټرانو ورته ویله چې مرګ به یې تر ده ژوند نه ډېر بهتر او علاج خو یې بیخي ناممکن ده. دی وایي چې دا خبرې ما اورېدلې، خو ما ویل چې نه، دا یې د ډاکټرانو سوچ ده. هر شی ممکن دی د دماغو او د ذهن په یقین سره. دوی ویل چې ما یقین و چې زه به ساه هم خپله اخله، خوراک به هم خپله کوم او دې اسپتال نه به زه پیدل وځم. دا ډاکټرانو چې کومې کیسې ناعلاج ولې ورته کولې او دا دومره غټ مرض چې ده مخته راوړلی، ده دا ګڼلی هم نه. او دا یقین و په خپل جان باندې، ده ته دا پته وه چې انسان چې الله تعالی دومره زورور هارمونز پیدا کړي دي چې دی هغو هارمونز په تر باندې هر قسم علاج کولی شي او بغیر د دوایي. نو دا یقین وساته چې دی په کتاب چې لیکي چې ما به بار بار دا ذکر کولی چې ته ساه واخله، ساه واخله، ساه اخیستلی سي، دا کار ناممکن نه ده، لږ کوشش وکړه. چې اخر ما ساه شروع کړله، اول به ما ته ماشین په ذریعه باندې ساه راکوله، بیا ما ساه خپله واخیستله، خوراک مې هم شروع کړلی، وجود اعضاو ته مې کوشش کولی، هغه هم کار شروع کړلی. او هغه ورځ لرې نه وه چې زه دې اسپتال نه پیدل لاړله. ډاکټران ورته حیران سله چې هغو ناممکن ګڼلی، ځکه چې یو ناعلاجه مرض و. هغو ورته ویل چې دا چانسز هم نه برابرېږي چې دی به پیدل په پښو باندې روان سي، دی به په خپله باندې خوراک کوي، دی به په خپله باندې ساه هم اخلي. د صرف یو غوږو یو سترګو دغو دوو شیانو کار کولی، نور وجود د بیخي شول و. نو دا څه شی و؟ دا هغه اندروني طور پر سب کانسیشن مایند ول پاور و، طاقت و چې دننه اندروني طور پر په خپل جان باندې دومره زیات یقین لرلی، باور یې لرلی چې هغه طاقت په ذریعه باندې د خپل جان شک لرلی. دا خو یو عام سړی ده چې دومره زیات په خپل جان باندې اندروني طور پر د خپل هارمونز باندې دومره طاقت لري چې انسان چې الله تعالی دومره زورور هارمونز پیدا کړي دي، بیا به د موږ الله تعالی څومره غټ شاني چې هغه خو دا ټول کائنات، دا ټول غټ معجزات ټول کائنات باندې هغه قادر ده. هغه خو د هر څه شي خالق ده. نو دا ټول
چې چور صلاحیتونه دي انسان چې د اندازه هم نسی کولای تور زیات الله تعالی انسان چې نه طاقت پیدا کړی ده چې کدا یو دور وړه بیماری او د دور غټه وګڼي نو یقینا چې دا بیماری دور غټه هانسي او که یو غټه بیماری او دا یو چې نه دا بیماری نه دا شکیږي او دا شکون دا زین جوړ کی به دا ډیرو ته دا ختم سلی ها دي ډاکټران کینسر بیماریګانې ها دا سوي غټ غټ بیماریګانې چې ډاکټرانو ناعلاج کړي او دا به خپل ذهن پترو باندې بیا چې وتراغلي بیا ټیسټ نیگیټیو راغلی نو دا چې دی دا هغه زورور هارمونز دی موږ چې هغه ذهني طاقت ته چې کدا موږ چرته صحیح استعمال کو موږ چې چور په چش باندې یقین ساتو هغه یقین مطابق هغه طاقت مطابق په موږ هغه سره نتیجې پریوزي که موږ په بیماری باندې ساتو نو واقعي چې بیماری به موږ چې نه خو هغه طاقت په ذریعہ باندې هغه یقین په ذریعہ باندې هغه یقین په ذریعہ باندې موږ چې هغه بیماری پیدا کیږي او کچر ته موږ دا یقین وساتو چې بیماری موږ چې نستا بیا به بالکل هغه بیماری موږ چې ختم کیږي دغه سي طاقت تا کمزوري ده هر دې چې شي دي چې تا چور زیات په دماغ باندې خبره سپاره کړي هغه مطابق پیدا ته نتیجه پریوزي